رونو د رمضان دا میاشت برکتی میاشت دا الله دا طرف نه د خپلو بندگانو ته چونکې دا دنیا د امتحان ځای دی نو الله د بندگانو سره ډیر زیات احسانات کوي او په د خپلو بندگانو خپل خصوصي رحمتونه راوړي چې دا دنیا خودی د امتحان ځای چې ته د الله تابعداري کې او که نه کې یو خوا شیطان دی نفس اماره دی دا نفس چې ورته مونږ وایو دا سړی ګناه طرف ته راکاږي بل طرف ته الله پیغمبران را لیږلي دي کتابونه نازل کړي دي او د خپلو فضلونو د کرمونو څیزونه یې مونږ ته ښولي دي دین یې راته آسان کړی دی چې که شیطان او نفس د خطا کی دا طریقه استعمال کا چې زه درنه راضي شم راته آسانه کړی دی لکه یو انسان دی هغه په سکول کې پرچه ورکوي اوس که ده دا پرچه خو لیکله او دی پاس شو کامیاب شو او که پرچه خراب او لیکله او دی ناکام شو برباد شو دا قرنگی دا دنیا لیکن استاذ شاگرد تا پرچه نخی او الله پاک مونږ ته پرچه خولی دی بیا د امتحان په حال کې چې کم خلک نگرانان ګرځي هغه چې کم څوک نقل ته ونه کی نو هغوی چاته سوال جواب نه ورکوي چې ته ورته وایې دا ماته وښایه لیکن الله پاک بیا هم په دغه امتحاني حال کې مونږ سره نرمي کوي مونږ ته زمونږ د سوالونو جوابونه راکوي مونږ ته خپله پرچه که بیا هم ته مونږ سوال کوو چې الله مونږ ته دا خپله پرچه وښایه وایي ښه درته مې وښوله که بیا ته مونږ سوال کوو چې الله دا سوال م غلط ولیکه اوس غلط سوال چې ولیکې خو پرچه دې برباده شوه الله وی ښه غلطه ده ښه دا بدله زه خط به کم صحیح ولیکه صحیح هم راته ښایي دونه مهربانه دی دقه د رمضان دا میاشته رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ای بندگانو ای زما امتیانو که تاسو د رمضان د میاشتې د برکتونو د رحمتونو نه خبر شوئ نو وی ارمان به وکړئ چې خدایه د کال 12 میاشتې موږ له رمضان کا ارمان به وکړئ چې خدایه د کال 12 میاشتې د رمضان روجې وې او ما نیولې وې او ما په الله خوشحاله کړې دا رونو د برکتونو میاشته دا د رحمتونو میاشته دا میاشت د عبادت میاشته دا د الله د رضا میاشته الله خوشحاله کې الله راضي کې زما قسم په خدای چې الله په مونږ کمې مهربانۍ دي او د الله مونږ سره کم احسانات دي خو مونږ ډېر مست یو مست ښکلي شکلونه یې راکړل او بیا مونږ یې مسلمانان پیدا کړو مونږ له ایمان راکړو او بیا خاص په مونږ باندې زمونږ د پاکستان په مسلمانانو بیا په دې صوبې والا مسلمانانو په خدای مې قسم خصوصي احسانات دي د استاده ملیشیا نه راغلی پرون بیګاره ورسېدم هلته لاړو وګرځېدو ډېر ښکلي جوماتونه دي عالمان دي پکې خو زه راته حقیقت خبره کوم چې د هغې د جوماتونو امامان زما د دې مسلمانانو عوامو برابر هم نه دي په علم کې هېڅ نه خواران نه دي خبر بس مخکې د خپل منځونه کوي مدرسې شته سکولونو کالجونو کې اسلامیات ورته ښیي خو داسې نشته لکه څنګه چې زمونږ دی الحمدلله په زمونږ خو امي سړی یم چې د خپل امام د جومات تقریر د خطبې ویني نو د هر څه نه خبردار دی د هغې خو ملا ته هم دا پته نه دی نو پاک ملک دی شکر دی سوچه ملک دی خلک یې ښه خلک دی زنانې دیندارې ښه زنانه دي د پردیا چی شته خو دا خو زمونږ په دې ملک کې په اسلام آباد کې او په لاهور کې څه ناڅه دا بې ستري او بې پردګي شته لیکن عموما زنانه په اسکاف کې ګرځي پلیت ملک نه دی خراب ملک نه د مسلمانانو ملک دی لیکن ما وی چې خدایا مونږ له کوم ملک راکړی د پاکستان غوندې نعمت ته راکړی مونږ له چې کومه صوبه راکړی د پښتنو نو بس ما وی دا جنت دی بس په دنیا کې جنت دی رب العالمین زمارونو په مونږ ډېر لوی احسانات دي خو مونږ ډېر ناشکره یو او دې لږ ژوند کې دا د دنیا دا د 20 ورځو د 30 ورځو ژوند زه ورته 20 او 30 ورځې ویم د دې نه هم کم ژوند دی
دې ژوند کې مونږه الله راضي نه که مونږ مستي وکړه مونږ د خدای نه یریږو نه په خدای اوس مراته یو ملګري خبره کوله اوس لږ ساعت مخکې زمونږ د جمع ملګری د جمعې وی بعضې خلک دي زمونږ په دې نږدو علاقو کې راته وي زه نوم نه علم د ځای وی روجو پورې ټوقې کوي چې دا روجو ته پکې لا څه ضرورت دی دا روجه پکې څه شی دی دا خبره او روجې نیسیم نه دي ځان ته مسلمان میں مسلمانان او موږ مسلمانان دې روجو ته پکې ساجت دی د خدای وی روجو ته ساجت دی مې بیا به وایي چې د خدای مونځ ته وي دقه م وایي نه مونځ کوي نه روجې نیسي وایي دقه م وایي چې د خدای د مونځ ته ساجت دی د خدای روجې ته ساجت دی سبا به د خدای زکات ته ساجت دی بل به د خدای صدقې ته ساجت دی بل به د خدای عمرې ته ساجت دی بیا به د حج ته ساجت دی بیا به چې د مونږ ذکر کوو دې ته د خدای ساجت دی بیا به درود شی وایي دې ته د خدای ساجت دی بیا به چې د مسلمانۍ ته د خدای ساجت دی د خدای خو هېڅ شي ته حاجت